زمالو او سبا خانه ستا اراده له پخوانه ماته معلومه ده ځه لار دې وهه ځه نه فکرم چې رقم درته ووایم سولې یعنې مطلب مې دا و چې تا خو زده کړې که نه څوک چې ماته سرخوږی جوړوي د هغه صاحب هم په خطر کې وي د عین حقوق بشر څه چې عین د امریکا هم لاس ورخلاص بس په خوله لاس کېده دا خبره دې دلته وکړه خو چې بل چېرته ونه کړي خبره نه هلته د ډولۍ را روانه ده ځان خبر که دا ته څه وایې خنجره بیا زما مذهب خو ته معلوم دی ځکه چې زه هم زور لرم او هم مې په دولت کې تر ډېره لاس لرم دغه ده دغسې حاجي قومندان صاحب سلام علیکم لکه چې د بدې ورځې مې خبر شوی ځکه ټلیفون ته مې جواب نه راکوي ولې خیرت خو ده که نه څه خبره در باندې راغلې زرګل خانه د څو کسانو په واسطه زما لور بېلارې شوې ده او کور یې پرېښی څوک دي دا ناروا خلک چې دا کار یې کړی یو د خپل سیال مو دی چې سنګر یې پرېښی دی او راتښتېدلی دی بله یې ولسمخې د خدای خبر چې خارجیانو د څه کار لپاره رالېږلي دي نو ته یې معدني فعاله کړه اورېدلې دې نه دي وایي چې یو غشی او دوه ښکاره په دغو د هېڅ چا دم دعا کار نه کوي ته که دا ملک ووینې او ورته ووایې چې د زرګل لور که په کاله نه شوه نو بیا د مدیانو نه بدل غواړم اخر دا دور دستور خو د پلارو راپاتې دی دا راته وایي چې همدا دوه کسان دي که تر شا یې نور څوک هم شته ملک دی او بل د پوهنتون استاذ دی بیا خو معلومیږي چې خبره لویه ده سولې تا ته خپله کلیواله ټولنه نه ده معلومه ووایه که د ښکلا په ځای زه ومنو تا څه کول زما ومنه سولې اوس د ښکلا ستونزه ډېره زیاته سوې ده په دې خاطر چې د زرګل د تبر اوس لاس پیدا کړ خو زه داسې فکر نه کوم سیال جانه زما په فکر که ښکلا یې خپله ونه غواړي نو زرګل یې هېڅ کله په زور نشي ودولی ګوره سولې جانې ته د ښار په قیر سړکونو باندې ګرځېدلې او په نرمو نرمو کوچونو باندې ناسته یې ښکلا د کلي ده هلته د رسم رواجو په نامه باندې د خلکو په ستونو باندې چړې کش کېږي ستا نه خوښه خو زه د ښکلا په څنګ کې لکه د خور غوندې ودرېږم ما هم د خپلې مور شودې خوړلې سولې له بني بشره ویره نه لرمه د ښکلا پلار په موږ دعوه کړې ده او په هر ځای کې کینی د دې پیښې پړه په موږ اچوي د دعوې نه مه ډارېږه سولې زه هم څه ناڅه سرانوال یم ګوره سیاله د غرو سرانوال که د رغو رښتیا سولې که زه بیا د غرو سم یعنې غرو ته وخېځمه نو بیا هلته زما سره د مدني مبارزې لپاره راځې زه خو نه خوابنګۍ به خامخا فکر کوم سولې ته نور وخت نه لرې هغه د ټریننګ مواد راکړه زه روان یم
سیاله لکه چې خفه شولې خو خیر مه خفه کېږه که بوبو د واسطه شي نو غره ته به م خامخا درپسې درځم زه ښه ده چې د بابو خاطر خو مې لږ لرې سیاله یو شېبه سمه ده دا لپټاپ دی دا هم درسره یوسه ښه سمه ده بې دې نه کار نشي کولی سمه ده خیر اوسه او ټول فایلونه او موادونه م باندې کېږي مننه کوم سوري پاسورډ دی د یو نه تر اووه پورې یو نه تر اووه پورې مننه سوري هیله کوم خیر اوسه هلو زرګل زما د چا سره مهمه جلسه ده رئیس صاحب زما کار به څنګه شي ما وارخطا کېږه د دې خو پوهې چې لور دې په ښار کې نو دلته واړوه دغه هم ستا خپل کور دی دا نه شي کېدی کور کې مې مېرمن یوازې هغه زړه ده څوک یې نه تښتوي ویرېږه مه زرګل خانه ما ویل چې ته لږ وخاندې تا خو لا تندي ته غوټې ور واچولې رئیس صاحب زمونږ عمر تېر شوی دی ګیره مې سپینه شوې ده زړه مې ډېر نازکه شوی دی دا فشار مرض خو دا خو یې لا بله بلا ده په خبره ورسېدم ما ویل دلته اوسه یو څه به دې په ډاکټرانو وګرځوم او تر هغو پورې به دې امانت په لاس درکړم او زوم به دې هلته در ولېږم نه نه دې کار ته اړتیا نشته زرګل خانه تا نه خو خطا شو خو هغه زمری دی زمری ګوره جبار خانه د دې ښار زمریانو نه کلي کې ګیدړان جوړېږي احمقه داسې رقم لټر دې راوړه بل لټر راوړه زمری ته ورشه بل شی ما ته زما د زرګل خان هیڅ کار پټ نه دی هغه دی چې زما په نیمه خبره تندی تروش شي سمه هلکه ته خو ما ته د کار سړی ښکارې هلکه ما سره کار نه کوې نقدی یادوه قماندان ماما قماندان ماما دغه ډزډزي غولکه به دې ما ته رانه کړي ته په دې باندې څه کوې هغه تورباز نه دی هر وخت مې ناقه ناقه زوروي ما ویل چې یو خطی ډز مې وکړم چې اوداسې ور مات کړم قماندان ماما ټوکې کوي را سره لاندې بلنه غواړم وای ته دا ډزډزي تومانچې د چار سمه لږې ټینګه دا وګوره ته خپل اودس یې ټینګېږي نه او وایي چې د تورباز اودس به مات کړم چې دا زمونږ خاندان څه شو ستا
خاندان لاړه چې د تورباز او د سر مات کړي. ها قومندان صاحب وایه که نه تاسې کیسه کوله. قصه مې دا کوله ملک صاحب چې دا د زرګل لور سره کوم کار وشو د ده نتیجه ماته ښه نه ښکاري. قومندان صاحب خبره اوس قانون ته رسېدلې. قانون مانون پرېږده ملک صاحب، اوس د دوو میړونو خبره ده. قومندان صاحب قانون تا ته څه د میړونو کار نه ښکاري؟ بس دی نور د ټوپک وخت تللی. ته ښه وایې ملک صاحب، اوس دا مات لاس زما او ستا غاړې ته راغورځېدلی دی. د دې کلي پوزه چې مو تا جوړه نه کړو نو ته وایه چې څوک به یې جوړوي؟ قومندان صاحب زه پوه نه شم ته اوس هم اوبه د بوسو لاندې تېروې. ملک صاحب په دې موضوع باندې ښه فکر وکړه او د رسم رواج مطابق یوه ښه لاره ورته پیدا کړه. او زرګل ته خو په بدو کې یو جنۍ ورکول کېږي. تاسو د چا نه په بدو کې نجلۍ غواړئ؟ تا نه د سیال او سولې نه غواړو. خو پېژنې په کوم قانون په کوم کتاب؟ ملک صاحب دا خبره د موتا سره یي که ته ورسره نه وې که نه دې لوس مخې د ښامار په سوړي کې لاس وهلی شو. قومندان صاحب زه او ته پخوا یو بل سره پېژنو او دا دواړه ځوانان بیا زه ښه پېژنم. هغوی کلي ته رڼایي او سړیتوب راولي. ښه زه اوس پوه شوم چې ستاسو کلي ته لا سړیتوب نه دی راغلی. ګوره ملک صاحب ځان ته دښمني مه ګوره. زه وایم چې دا کار به وویشو، سیال په ما شو او دا لوسمخې به ته راضي کړې. قومندانه ما عمر څه په غرونو نه دی تېر کړی. ته ښه پوهېږي چې زه د اردو یو مسلکي ډګروال وم او ذهن مې د قانون په خبرو ښه ګرځي. هر هغه څه چې قانون نه وایي زه یې در سره نه منم. قانون قانون اوس زه پوه شم چې تا د دولت ډوډۍ خوړلې ده، ته زمونږ نه کېږي. دومره زر د خپل خلک هېر کړل. قانون قانون د څه چې قانون؟ ډګرواله انقلاب لا خلاص نه دی. زه در نظم ماغزه دې په کار واچوه او د دود او دستور سره سمه پرېکړه. چې په قانون نه پوهېږي نو دا به یې حال وي. زرګل خانه اوس وایه نن زما او ستا د دوستۍ معلومولو وخت دی. دا دې څه وویلې؟ ما وویله چې نن زما او ستا د دوستۍ معلومولو وخت دی. نو راسه چې دا دوستي سره معلومه کړو. واخله دا شی ما منې ډاکټر ډېر وخت کېږي چې منې کړی دی، خو ستا په خاطر یې نن څکمه. دا په سلامت دی. زمریا راکه دا تومانچه دی.
ګوره جبار خان، ته جبار خان او به رئیس جبار. ما اورېدلي دي چې ستا نوم څوک واوري نو د یېرې نه زړه اچوي زړه. راکه نو یو مچو. ګوره زرګل خانه، زه څومره ستا خاطر ساتم، په والله که مې یو دوست داسې مچ کړی. ګوره جبار خان، ته دونه اعتبار لرې که تور ته سپین وي او سپین ته تور وي هم خلک یې مني. زما صفت نه خوښېږي. اوس وایه کار چیرې بند دی؟ کار زما ټول کارونه قانون بند کړي دي. قانون قانون څو غریبانه خبرې چې په کاغذ کې لیکل شوی هغه راته ښیې. و جبار خانه، تا ته څو خبرې په کاغذ لیکلې ښکاري، خو زمونږ لاسونه راوتل. بله ورسېدم. انصاف عمل کور تر سبا دې رسېږي. اوس مې پرېږده چې مال بله خوا پرواز ونه کړي. راپسې راځه. څه خبره ده پلاره؟ مېلمه دې لاړه؟ مېلمه چیرې؟ د خدای قهر و قهر. ته وایې څه خبره ده؟ کاشکې دې ویله وای. هغه د ښکلا موضوع خو به نه وي؟ ته څه پوه شوې؟ همداسې ده. ما خو درته وویلې که نه، سوله کلي ته بلا راولي. لیلا لورې، زما په زخمونو مالګې مه دوړوه. سوله او سیال خو خلکو ته په تېره بیا ستاسو په شان نجونو ته د ژوند د حقونو زیری راوړل، او ته لږ هغه عمر خوړلې زرګل ما ته تقریرونه کوې. یو ځل د خپل لور له خاطره د سولې دفاع مه کوه. چې د سولې دفاع ونه کوم نو د چا وکړم؟ ولې د زه درته لور نه ښکارم؟ نه، ته په جومات کې پیدا کړې. زه ورشه چې یو پیالې راټولې کړه. د سولې دفاع مه کوه. السلام علیکم مولا صاحب. وعلیکم السلام. څنګه مولا صاحب؟ الحمدلله. څنګه؟ قلاري ده صاحب، خیر خیرت دی. څنګه مولا صاحب؟ مننه. خیر خیرت دی. خوشاله اوسئ. پام دې دی دغه راتښتېدلي سیال او هغه شنې مچۍ کلی څنګه راته بدنامه کړو؟ ودې کتل؟ ولکه توربازه، ته بیا چاته قبر کنې؟ ستا د خولې نه خو ما هېڅکله د خیر خبره وانه اورېدله. په دې شر جوړولو کې تا ته څه خیر در رسي؟ توبه مې دي ملا صاحب، توبه. زه به خوله بنده کړم، خو د نورو خولې به څوک وربندې کړي. ستا مطلب دا دی چې ښکلا د شریعت خلاف کار کړی دی؟ ښکلا ملامته نه ده، ملامته خو دغه سیال او هغه خارۍ جلۍ ده. خو ورشه هغوی راټینګ که، زه خو عسکر نه یم. ای ملا صاحب،
زما په خوله کله څوک پیاز خوري ما ویل که ته دا جومات درته خوشې نه کړم توبه 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 ملا صاحب دا ته څه وایې نو زما واوره د دې کارونه لاس واخله دلته قانون دی شریعت دی آخر به نتیجه معلومه شي ته خبر یې که نه حیدرخیل کوم دغسې یو جلۍ پلار واده کړه خو هغې د خپل پلار قوم او تربور ابرو ونه ساتله او ځان یې اور کې واچو دغسې پیښې د دغې مخلوڅې جلۍ د لاسه په دې کلي او هغې کلي باندې راځي د خدای د قار و غضب نه ویرېږه مولوي صاحب او د خدای د قار و غضب نه خلک خبر که دا خو ستا دنده ده مهرباني وکړئ رضا السلام علیکم وعلیکم السلام اجازه ده استاده سیاله السلام علیکم استاده خیر هستین څنګه یاست خیریت ده بخیر تاسو په لاره کې استاد خیر اوسئ مننه کوم استاد سلامت خیر الى کوم الى مننه خیر اوسئ مهرباني وکړه زمانه جوړ په خیر څنګه اوسئ مکه اوسئ خیر خیر تاسو داسته راوړي مننه ډېره مننه زمانه ده زرګله نور وخت له لاسه مه ورکوه ورځه چې پولیسان را نه شي درغلم پورته شئ حرکت وکړه ته چې خپله ونه غواړې ټوله دنیا دم په زور نشي ودولی اوس ته مه ژاړه سیاله دا څنګه د ازادۍ امتحان دی دا همداسې پرېږدي څو ورته ونه وایو پرېږدئ